دوستانو نادیه ګل چې یو مشهوره ډانسره ده په دوبۍ کې څنګه غلط کارونه کوي او پیسې پیدا کوي دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نادیه ګل هوبت تاسو ډېره ښه پیژنئ چې ډانسونه کوي او ډېر زیات مینوال لري او د شوګانو دپاره دوبۍ ته ځي او هلته شوګانې کوي یعنې ډانسونه کوي او خاوند ورسره هم وي چې د خاوند په مهامود وي. داسې نازیبا ډانسونه او حرکتونه کوي چې کله هم دوی د ډانس دپاره دوبۍ ته لاړ شي نو هلته شوګانې کوي، ورسره بیا په پیسو دغه غلط کارونه کوي. نادیه ګل، نیلم ګل او فاطمه ګل چې په سټیج ډانسونه کوي او کله چې د ډانس شو ختمه شي او تر څومره وخته پورې چې دوبۍ کې وي نو بیا دوی په دوبۍ کې دغسې غلط او ناروا کارونه کوي چې زیاتتر پښتانه دغه ډیر بد ګڼي او له دې نه نفرت هم کوي او د ډانس کولو په وخت کې دوی ډیرې نازیبا کپړې اچوي چې دغسې کپړې اچول نه دي پکار او دا په پښتنو یو داغ لګول دي چې دوی یې کوي او خاوندان ورته هم په شوګانو کې ناست وي خو دوی هم په بد نه ګڼي، هغه ځکه چې پیسې ورته ګټي. څو ورځې مخکې دوستانو نادیه ګل د ډانس په دوران کې د سټیج نه هم راګزاره شوې وه چې ټولو ورپسې خنداګانې او چغې شروع کړلې خو دوی بیا هم په دغه نه شرمیږي ځکه چې دوی کې هیڅ شرم نشته دی. الله دې دوی ته هدایت وکړي چې له داسې کارونو نه په امان شي نو دوستانو دا د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان.